سلامونه. زه یم وقار درياب او هیله لرم چې روغ جوړ او سلامت به یې. زه له یو پیغام سره راغلی یم او پیغام دا دی چې کوم ورک شوي او یا بېدرکه شوي پښتانه دي د هغوی په اړه زما څه احساسات وو چې د قلم په ژبه مې راوړي دي او د یو شعر په شکل کې یا د یو نظم په شکل کې به تاسو ته وړاندې کوم. هیله لرم چې دغه نظم ستاسو خوښ هم شي او دعا کوم چې دغه ورک شوي او بېدرکه شوي پښتانه په خیر خیریت سره خپلو کورونو ته راشي، خپلو بچو له راشي، ځکه چې له ډېرې مودې راهیسې هغوی د خپلو کورونو د کورنو سره ملاقاتونه نه دي شوي، هغوی لیدلي کتلي نه دي، د هغوی په کور باندې، د هغوی په کور په خلکو باندې چې کوم څه تېرېږي. د پښتنو هسې هم دویم کور، د هغوی هر دویم کور کې غوغا د غم دی او په لړزان دي. نو الله دې وکړي چې دغه ورک شوي او بېدرکه شوي پښتانه په خیر خیریت سره خپلو کورونو ته راشي. زما دغه نظم دی، زما احساسات دي، دا شریکول غواړم تاسو سره. دا ده چې دلته چغې دي غوغا د زړه چاؤدون دی، دلته چغې دي غوغا د زړه چاؤدون دی، چې له دوېمه کوره ورک دی نو پښتون دی. دلته چغې دي غوغا د زړه چاؤدون دی، چې له دوېمه کوره ورک دی نو پښتون دی. د یوې سلګۍ پورې درپورې، د یوې سلګۍ پورې درپورې، تا تکړې یو زپلي قام لاريون دی، چې له دوېمه کوره ورک دی نو پښتون دی. دلته چغې دي غوغا د زړه چاؤدون دی، چې له دوېمه کوره ورک دی نو پښتون دی. زه د خپلې حق غوښتنې حق لرمه، زه د خپلې حق غوښتنې حق لرمه، نور به نمرم نور به نمرم، نیت مې کړی د ژوندون دی، چې له دوېمه کوره ورک دی نو پښتون دی. پېښور او که کابل دی اور پې بل دی، پېښور او که کابل دی اور پې بل دی، د اغيار سيمه کې امن دی سکون دی، چې له دوېمه کوره ورک دی نو پښتون دی. مړه ستا لپاره یو شان ماله بل شان، مړه ستا لپاره یو شان ماله بل شان، ګنې نور خو دغه یو رنګې قانون دی، چې له دوېمه کوره ورک دی نو پښتون دی. له تيارو نه به وتل وي وقار جانه، له تيارو نه به وتل وي وقار جانه، چې په تمه مو روښانه سباؤن دی، چې له دوېمه کوره ورک دی نو پښتون دی. دلته چغې دي غوغا د زړه چاؤدون دی، چې له دوېمه کوره ورک دی نو پښتون دی. او زه د خپلې حق غوښتنې حق لرمه، زه د خپلې حق غوښتنې حق لرمه، نور به نمرم نور به نمرم، نیت مې کړی د ژوندون دی،
چې له دوېمه کوره ورک دی نو پښتون دی. مننه.